د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. که غواړئ د فیسبوک پیج جوړول زده کړئ نو موږ سره پاتې سئ. دوستانو دا خو په کمپیوټر کې ده، په موبایل کې که تاسو چېرته هم پیج جوړول غواړئ نو تاسو کله چې کوم ځای نه تاسو چې کوم ځای ته ځئ که نه هغې ځای نه ځان خپل آی ډي بندول غواړئ نو هغه ځای ته تللی سئ او هلته بیا درته دلته موږ سکرین باندې که تاسو ټول نه چپ لاس ته وینئ دغسې یو هغه درته راځي که نه، نو دلته بیا تاسو کولی سئ چې خپل پیج جوړ کړئ. دې کې هلته پیج لیکلي دي، که تاسو ورته خیال کړئ که نه یو جنډه غوندې هم ورسره ده زیړه، نو که تاسو په خط باندې نه پوهېږئ نو د جنډې لیدو سره تاسو پوهېدی سئ چې دا د پیج لپاره ده، نو په دې باندې به کلیک کړئ دې جنډې باندې د پیج جوړولو لپاره که نه. که تاسو چېرته پیج جوړ کړی وي یو دانه کوم یو نو که په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو خپل پیج ته ورتلی سئ او پیج نه دغه چې ورته وایي ویډیو ورکول یا لایف تللی سئ یا نور داسې څه کول په خپل پیج باندې غواړئ که نه، نو کله چې تاسو لاړئ دلته نو دلته بیا تاسو ته دغه راځي خپل هغه ما یو څو پیجونه همداسې د پریکټس یا د ټیسټ کولو لپاره جوړ کړي وو که نه، نو دغه دوه پیجونه وو، دا دوه پیجونه یې ما ته راوستي دي څنګه تاسو وینئ ټیسټر او سبسکرایب. دلته خو سکریر لکه دا یې په فرانسوي کې لیکلي ترجمه کړی. نو دوستانو دلته تاسو پاس که خیال هم کړی هلته شین هغه باندې لیکلي دي شین جي باندې لیکلي دي وایي کریټ، نو تاسو هلته کولی سئ لاړ سئ نو په هغې باندې هم څه کلیک کړه بیا دلته درته دا دوه دانې هغه راځي که نه دوه شیان دوه رقمه پیج تاسو جوړولی سئ. یو دا چپ لاس ته تاسو وینئ په دې باندې تاسو مال هم پکې خرڅولی سئ، که تاسو چېرته یو دوکان لرئ دغه کوئ نو تاسو دې نه مال پکې خرڅولی سئ او د ویډیوګانې هم پکې ورکولی سئ. که چېرته تاسو څه مال پکې خرڅول نه غواړئ همداسې ویډیوګانې ورکوئ نو هم ورکولی سئ مال نه بغیر. او دا دوم د ښي لاس ته چې ده که نه دا بیا په خپل لکه ته داسې جوړی داسې یو پیج جوړی چې هغې کې تا ټول معلومات تا ادرس یا هر شی پکې که نه بلکې فقط نوم او هغه ورکړه. دې کې اوس زه مطلب ټیسټ ولیکم نوم او یو بل شی مې پکې ولیکل د ښي لاس والا کې دې کې ته مطلب خپل ځان ټول معلومات پکې ورکول غواړې که تا پیج داسې جوړی چې تا په خوښه باندې لګوې. او دلته بیا اوس کټګوري اوس زه ساینس پکې لیکم همداسې ځکه چې زه ویب سایټ یا کمپیوټر ساینس ورکول غواړم ویب سایټ ساینس یا ټکنالوژي نو زه د کټګوري کې یو ورکولی شم. دلته اوس ادرس غواړي که نه مطلب د کوم سړک باندې تاسو ته اوسئ نو هغې سړک نوم او د ښار نوم ښار یو کوډ لري که نه د هغه کوډ او خپل نمبر ورکړئ. او دا بل څه ده دا زه اوس جوړول نه غواړم خپل ټول معلومات پکې نه ورکول نه غواړم که نه تاسو کولی شئ چې دې کې اوس خپل هغه ورکړئ هر شی. که په اسانه یې جوړول غواړئ نو دا بل زه درته کومه په موبایل کې فقط دا یو درته راځي که نه نو دا بل بهتره دی تاسو لپاره که اسانه باندې جوړول غواړئ پوهېږئ نه نو دلته اوس فقط نوم ولیکئ او کټګوري که نه اوس ما ټیسټ نوم پکې ورکړم داسې فقط معلومات کومه که نه تاسو ته فقط ښیم مخ په کار نه داسې او بل هغه هم داسې یو دانه ورکړو کټګوري. نو تاسو کله چې کټګوري پکې ورکوئ هلته کټګوري درته لیکلي نو تاسو ښه سوچ وکړئ چې څه ویډیوګانې پکې ورکوئ سندرې ورکوئ ډرامه ورکوئ بل شی نو د هماغه هغه ولیکئ. مطلب زه چې اوس د هغه ویډیوګانې ورکوم ټکنالوژي نو زه باید ټکنالوژي یا که چېرته ساینس د ساینس ویډیوګانې ورکوم که نه نو زه به ساینس ولیکم. ما اوس فقط
ساينس ویب سایټ ولیکه فقط زه خو سیټ مې په کار نه ده که نه نو دلته یې راته راولیکل وایي تاسو دا ټیسټ نوم سیده وایي مخکې نه مې استعمال زه وایم ما د ټیسټ نوم بدل وایي چینج یې کړئ بدله کار یې ورنه کړ لږ مخکې اوس بدل هم کوو اوس صحیح نو فقط دغه دوه هغه دي نوم پکې ورکړه او دغه پکې ورکړه خپل آی ډي نه نو تاسو بیا خپل آی ډي سې کله خلاصه کړئ آی ډي نه ورتلی سئ خپل پیج ته هلته تاسو خپل ویډیو سې پکې ورکوئ یا لایف راځي یا عکس تاسو کولی سئ هغې اوس زموږ پیج جوړ سه بس فقط اوس ورننوتل دا یو څه هغه درنه غواړي که نه چې خپل عکس پرې لګول غواړئ یا نه دلته اوس د پروفایل عکس غواړي که چېرته تاسو عکس پرې لګول غواړئ نو دا څنګه چېرته چې کمرې نښان ده یا دا شین آسماني شین خط یې لیکلی دی لاندې نو د هغې باندې کلیک او خپل عکس ورته واچوئ او خواته یې سیده بیا سکیپ یې لیکلي دي نو په تور خط باندې لیکلی سکیپ باندې مطلب تاسو اوس فی الحال عکس نه اچوئ نو سکیپ باندې کلیک کوئ او که چېرته عکس اچوئ نو د آسماني شین باندې نو زه سکیپ باندې کلیک کوم ځکه اوس عکس اچول نه غواړم سمدستي هلته یې اوس وایي چېرته ګوره پروفایل عکس یې دغه وړاکی عکس یې هغه درې کونجه څلور کونجه عکس او بل دا شاته چې هغه غټ عکس یې که نه نو اوس وایي شاته غټ عکس ورته واچوئ نو هغه هم زه نه اچول غواړم که تاسو اچول غواړئ نو هماغه مخکې غوندې زه نه اچول غواړم سکیپ باندې کلیک کړم زه به سکیپ باندې کلیک کړم زه اوس خپل پیج ته راوستم زما پیج جوړ شي ډېر اسانه څنګه تاسو لیدی شئ نو دغلته اوس موږ پیج راغی دې کې له اوسه موږ چا کړي نه وي که نه ځان سره سیب کړي نه وي لایک کړي نه وي نو اوس راته وایي که چېرته تاسو غواړئ چې څوک هم زر لایک کړي که نه نو هغوی ته ریکویسټ ورولېږئ چې زموږ پیج لایک کړي هغوی به یې لایک کړي او که نه یې ورلېږل غواړئ نو انتظار کوئ څوک هم لایک کړي او تاسو خپلې ویډیوګانې خپل پوسټ کړئ نو دغسې یو فیسبوک پیج جوړېږي او په موبایل کې او په کمپیوټر کې ورکړه نو تاسو که چېرته بیا په موبایل کې کول غواړئ موبایل کې هم دغه اسانه ټوله یوه طریقه ده فقط تاسو هغه د کونجي نه تاسو خپل آی ډي بندوئ هلته لاړ شئ نو که بیا هم چېرته نه پوهېږئ نه صحیح کوئ نو کمنټ کې ویلی شئ او په هغې به درته ویډیو جوړه کړم څو تاسو پوه شئ څنګه جوړېږي تر بل ویډیو مو مخ ته ښه وسلام